دولة الصغرى طالب العلمان مولوي صاحبان دې خپلو نومونو ته متوجه شي. سپینه پګړۍ کړولونه ولونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته دي د ټولو امیدونه. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د تقوا کوم ځای چې دی چېرته چې تقوا کېږي دا ځای ښکلی وساتو، دا ځای پاک وساتو، دا په صحیح نیت سره مبارک درته حافظ د په قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې. کوم نعمت الله متعال په تا باندې پیرزو کړی د نعمت په وجه چې الله متعال کوم احکام کوم قوانین او کوم اصول تا ته متوجه کېږي په اصول او احکام او قوانینو باندې عمل کول دا واقع شو. کلي او کورونه ټول ښارونه دي آباد اوسه ګران افغانستانه که بختوری دي ځلان اوسه. الحمدلله سږکال یې موږ سره په وړه دوره کې چې اول سږکال یې موږ نوې شروع کړې وه اووه کسان دي هغو ته به الحمدلله سندونه ورکوو. دوه شیوخ کرام موږ سره راغلي دلته انشاءالله کال ته به د لویې دورې بندوبست کوو د بخاري چې کوم طالبان فارغېږي دوره حدیث نه کال ته به انشاءالله ستاسو د دعا د برکت نه د هغې هم شروع کوو. ورځ قیامت کې قرآن کریم په موږ او تاسو باندې دلیل وي او وایي به چې دغه سړی د قرآن خدمت یې نه کوو تخریب یې کوو د مدرسې او د دین او د مسجد خدمت یې نه کوو او د اهل علم خدمت یې نه کوو د احادیثو د خدمتګارانو خدمت یې نه کوو دغه سړي باندې بیا دلیل ده دا دلیل ورباندې داسې ده دی به د جهنم څنګه د کشکار دي. الله تعالی دې موږ او تاسو له دې نه وساتي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول خدمتګاران د دین مبین اسلام وګرځوي. خبرې مې وکولې الله تعالی دې د خپلې رضا او د خپل حبیب د رضا په خاطر دا موږ تاسو د دغه امت محمدي یو لوی فضیلت ده چې الله د هدایت کتاب موږ ته نازل کړی او همیشه دپاره هدایت ده. موږ تاسو د قرآن د هدایاتو نه باید فایده حاصله کړو. قرآن چې کومه لاره موږ ته متعینه کړې په هغه لار باندې لاړ سو. که د قرآن په لاره باندې لاړو یقین وکړئ موږ تاسو ته به کامیابي وي په دنیا او آخرت کې او د قرآن لاره م پرېښوده بیا به موږ د ګمراهي په لارو باندې سیخ یو بیا به د ګمراهي په لاره باندې روان یو. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په یو روایت کې فرمایي رسول الله فرمایلی دي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله چې د په قرآن سره ډېر قومونه اوچتوي اعلی مراتب ورکوي. کوم امتونه کوم قومونه چې چا قرآن باندې صحیح ایمانو قرآن باندې صحیح عملو الله به دې خلکو ته غلبه ورکړي په دنیا او آخرت کې. ويدعو به آخرين او قرآن سره الله ډېر قومونه کته کوي اسفل السافلین ته رسي. د چا چې قرآن باندې ایمان نو قرآن باندې چا عمل نه کاو دنیا کې به اکثر خوار و زار وي او آخرت کې انشاءالله موږ تاسو به ووینو چې دغو خلکو به څه رقم حالت وي. د دنیا زندگی خو محدوده زندگی ده دا که په هر حالت کې تیره کې تعیش کې تیره کې تنعم کې تیره کې سختی کې تیره کې بلاو کې تیره کې مصیبت کې تیره کې اصلی زندگی د آخرت زندگی ده. نو دغه خلک چې قرآن باندې ایمان نشته قرآن باندې عمل نه کوي د دوی حالت به موږ تاسو وینو. الله دې موږ دغه جماعت نه وساتي.
مسلمانا د جهان ګور بیا وران دی عالمان او حافظان وارثان د نبیانو فرمایلی دا حدیث نبی سلطان دی په مخلوق کې عالمان دی خدای دا ورا نو دلیل بدی د پاک القرآن دی نو دلیل بدی د پاک القرآن دی سوال القرآن نزل بمونږ رحمتونه دي لالی مؤمن پکې ډېر ثوابونه دي لالی مؤمن پکې ډېر ثوابونه دي سوال القرآن نزل بمونږ رحمتونه دي لالی مؤمن پکې ډېر ثوابونه دي لالی مؤمن پکې ډېر ثوابونه دي لالی مؤمن پکې ډېر ثوابونه دي ډېره خوښه ولګېده چې صرف نیت د سړي ښکلی وي نو پیش امام کله په ښکلي نیت سره امامت کي دا ډېر لوی سړی دی نو دا ډېره عجیبه قیمتي خبره ده خدای دې زموږ او تاسو نیتونه سم کړي او دریم خبره دا نه ان یشکر فلا ینسى فلا یکفر بل دا چې خدای جل جلاله شکر وایستلی شي او دا خدای نه ناشکري ونه کړی شي بدا حق توقعاتي بس په دې دریو خبرو کې پروته حق ویره د خدای بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی التقوا ها هنا التقوا ها هنا التقوا ها هنا درې ځله آقا نامدار محمد رسول الله د مدینې سردار رحمتا للعالمین درې ځله سینې مبارکې ته اشاره وکړه قلب ته زړه ته اشاره وکړه چې تقوا دلته ده تقوا دلته ده تقوا دلته ده نورونو دا نیت چې دی هم د اعمالو د قلب نه دی دا د اعمالو د زړه نه دی الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د تقوا کوم ځای چې دی چېرته چې تقوا کېږي دا ځای ښکلی وساتو دا ځای پاک وساتو دا په صحیح نیت سره سنبال وساتو آبادی د دې ځای نه ده بربادي د دې ځای نه ده الله هم دې وساتي د بربادۍ او نو زما محترم ورونو په دې قلب باندې څه خواري پکار ده چې دا قلب موږ له څه سره اشنا کړو دا د تقوا سره اشنا کړو د خدای د اطاعت سره اشنا کړو په دې قلب کې خیالات راځي د فاسد حالاتو نه وساتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته جبرئیل ویل اقرأ ما انا بقارئ زه قارئ نه یم پیغمبر علیه السلام سید الکائنات ده سید المرسلین ده و صفات او ذات نسل الله له طرف نه اوچت ذات ده خو عاجزي وکړله مولوي صاحبان حضرات مشایخ زه ځان ته وایم عاجزي ډېر مهم ده قسم په الله په هیڅ شی کې نجات نه لرو سوا له عاجزي نه دغه سوره ابراهیم کې علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه تاسو الته وګورئ تشبیه د ایمان د کلمه توحید ونه د خرما سره شوې ده ونه د خرما په درې رګو ژوندۍ ده یو رګ د خوته ده یو رګ د خوته په منځ کې یو بل رګ ده په دې درې رګو کې ژوندۍ ده نو په دې درې رګو کې چې ژوندۍ ده نو اوس موږ تاسو چې تعامل وکړو کلمه توحید مشبه ده او بخاری کې مؤمن ویون کې مشبه ده نو قرآن کې کلمه طیبه
مشبه ده حدیث کې ویل کې مشبه ده مشبه به قرآن او حدیث کې یو شی ده چې ونه د خرما ده په درې رګو ژوندی ده لا حیا له وفا نه ډکې سترګې د ګران رسول الله وې له ښکلا نه ډکې مونږ چې د ژوند ابتدا وکړه ستا په ښکلې راته زموږ د زړه پاڼې دې کړلې د رڼا نه ډکې د هدایت وږمو دې ټول د جهالت ټغر کړ ستا مبارک شونډې تل له مسکا نه ډکې کدی اوصاف د جانان ستایل صدیقی فراهی ستا د قلم جملې دې ټولې ټولې له معنا نه ډکې ستا د سپین جبین له نوره رڼا شوندو مبارکو گوهر اور شفا اورے گوهر اور شفا اورے ستا پا مینه دی زاله رنځور زړونه له نفرته ستا په مینه دې مینځلې رنځور زړونه له نفرته ستا د تور سترګو له کیفه درمل اورې ځلا اورې درمل اورې ځلا اورې ستا د سپین جبین له نوره رڼا اورې ښکلا اورې رڼا اورې ښکلا اورې ستا له شونډو مبارکو گوهر اورې شفا اورې گوهر اورې شفا اورې کاڼې بوټي دښتې غرونه ستا په عشق کې لیوني شول کاڼې بوټي دښتې غرونه ستا په عشق کې لیوني شول تجلاد پر زمزم او احد اور حرا اورې احد اور حرا اورې ستا د سپین جبین له نوره رڼا اورې ښکلا اورې رڼا اورې ښکلا اورې ستا له شونډو مبارکو گوهر اور شفا اورې گوهر اور شفا اورې د رخسار په نور دې ټوله سپوږمۍ شوله پرنا ماته د رخسار په نور دې ګوره سپوږمۍ شوله پرنا ماته پلوشي دې د وجود پر سرا اور سوریا اورې سرا اور سوریا اورې ستا د سپین جبین له نوره رڼا اورې ښکلا اورې رڼا اورې ښکلا اورې ستا له شونډو مبارکو گوهر اور شفا اورې گوهر
عشق لالا نظام پر کوثر لکھڑے د نظام دی بی حساب درودون پرتاورے درودون پرتاورے سود سپین جبین لنور رناور کولاورے رناور کولاورے سول شنڈو مبارکو گوہر اور شفا ورے گوہر اور شفا ورے کلی او کورن ټول خارون دی آباد سر گران افغانستان د بختوری دی زمان دوسر ذکر کون کے لا پشان دے بندی دے او نہ ذکر کون کے لا پشان دے بندی دے وست اللہ رسول جی پر کم سلکی دا خدای یاد نشترے دا خدای معرفت نشترے دا خدای پیجندنو نشترے کہ دیر دی دنیا پر ازمکا کرزی او چالاکم دے منڈن ہوئی کردن ہوئی کارم کئی کچھ دا خدای معرفت دا خدای پیجندنو تا حاصل ہے ندر روح تا کدا پخیر خوزید کی دا لاس خوزید کی مڑ ویلے کوم نعمت الله متعال پتا باندې پیرزو کړی د نعمت په وجه چې الله متعال کوم احکام کوم قوانین او کوم اصول ته متوجه کیږي په اصول او احکام او قوانین باندې عمل کول دا واقعي شو ده حقيقي شو الله متعال هغه فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هذه الله متعال وعده له خلق سره چا نیک عمل مؤمن و او نیک عمل نو اوس د الله متعال مختنه لمغه او تاسو سره یعبدونني یوازې د الله متعال عبادت مشایخو د علماء کرامو الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي د ټولو نه اول د مدرسې حافظان او د وړې دورې شاګردانو ته مبارکباد وایم د دوی والدینو ته خپلو دوستانو ته مبارکباد وایم الله پاک دوی ته د عمل کولو توفیق هم ورنصیب کړي دښمني نشم پوره کولی الله دې تاسو ته یوازونه دی دا راتګ دی الله د دې مدرسې لپاره د خیر ذریعه وګرځوي د ټولو شکریه ادا کوم اهلا وسهلا مرحبا جئتم بالخیر الله جل شانه دې ستاسو دا هر قدم د میزان په تله کې وتړل کېږي محترمو مسلمانانو ورونو دارالعلوم دارالقرآن کرې دانشمند دا دیوغري علاقې مدرسه ده خو الحمدلله علمي لحاظ سره تدریس لحاظ سره الحمدلله ډېره مخکې روانه ده دا ټول ستاسو د دعا او برکت دی غواړم چې د مدرسې په باره کې څو خبرې تاسو سره شریکې کړم محترمو مسلمانانو ورونو او خصوصا د امارت اسلامي افغانستان مسؤلینو دارالعلوم تعلیم القرآن قوی دانشمند په دې مدرسه کې د ابتدایي درجې نه واخله تو وړې دورې موقوف علی درجې پورې الحمدلله زمونږ استادان علماء کرام شیوخ دا خدمت اعلی کوي او طالب علمانو ته درسونه وایي الحمدلله ابتدایي درجه کې چې کوم ته متوسطه ویلی شي په هغې کې موږ سره هم ډېر طالب علمان دي دینی کتابونو سره سره هغوی ته موږ یو استاذ د انګلیسي ژبې لپاره فارسي ژبې لپاره پښتو ژبې لپاره ریاضي لپاره هم یو استاذ نیولی او هغه روزانه راځي دې لپاره چې زموږ دا طالبان د دیني درس سره سره چې کله فارغېږي
داسې عالم ته رجوع شي چې هغه د قرآن او د حدیث سره سره د فقه حنفي سره سره یو ښه کاتب وي، یو ښه فارسي زبان تکړه عالم وي، یو ښه پښتو زبان تکړه عالم وي او ښه په انګلیسي ژبه باندې ماهر وي. الحمدلله په دغه کس سره په دغه ابتدایي درجه کې د استاد بندوبست کړی دی. انشاءالله آینده لپاره هم دا خبرې ستاسو د خوشحالۍ لپاره کوم چې ستاسو ذهن کې یوه خبره کښېني چې دارالعلوم تعلیم القرآن قرې دانشمند صرف یوازې دا نه چې مونږه د ستاسو بچو ته قرآن او حدیث او فقه حنفي او دارالعلوم حفظ، بلکې د دې سره سره مقصود هم دا دی، بلکې د دې سره سره هغه عصري تعلیم کې هم موږ کوشش روان کړی دی. د استادانو د شورا فیصله دا ده چې انشاءالله موږ به ورو خپل آبادي زیاتوو او یو طرف ته به داسې آبادي جوړوو، داسې مطاقونه به جوړوو چې په هغې کې به انشاءالله د اول صنف نه واخله تر 12 صنف پورې موږ سره به د مکتب هغه سیسټم هم روان شي او کوشش به دا کوو چې موږ سره دغه طالبو چې د مکتب لحاظ مکتب کتابونه موږ سره وایي او دی د 12 نه فارغېږي، دی ورسره سره د قرآن او حدیث او د فقه حنفي نه هم باخبره وي. دا کوشش یې روان کړی دی. استاسو به دعاګانې راته کوئ. محترم مسلمانانو ورونو، دارنګې موږ سره د حفظ د تدریس لپاره قاري صاحب محترم چې موږ سره دی، الله دې عمر صحت کې برکت واچوي. هغه سره تقریبا چې کم 80 کسان حافظان دي. د هغې الحمدلله بھرپور کوشش روان دی. نن موږ سره 10 کسان حافظانو ته دستاربندي کوو، لیکن موږ سره حافظان ډېر زیات دي الحمدلله. زموږ د استادانو فیصله دا ده چې کله موږ سره د قرآن حافظ طالب العلم دا قرآن ختمانه وکړي او فوراً هغه ته دستاربندي نه کوو. فیصله هم دا کړې ده چې کله هغوی مکمل بیا ته ور وکړي دا قرآن یو ځل بیا استاذ ته واوروي، قرآن یې پوښ شي بیا ورته دستاربندي کوو. نن چې 10 کسان حافظانو ته موږ دستاربندي کوو، دا هغه حافظان دي چې موږ سره ډېر مخکې هغو ته ختمانه شوې ده، لیکن اوس د قاري صاحب محترم سره ختمانې سره سره دوره هم وکړو. یعنې د دې دا صلاحیت پکې راغی چې سږکال الحمدلله هر یو قاري په خپل کلي کې خپل جومات کې تاسو ته په رمضان کې قرآن واوروي. نو اوس ورته دستاربندي کوو، دې نه مخکې یې ورته نه کوو. او الحمدلله حافظان ډېر دي چې تاسو دا ونه وایئ چې په کال کې تاسو څنګه 10 کسان فارغ کړو. فارغین موږ سره ډېر دي، لیکن د استادانو د شیوخو فیصله دا ده چې کله دور وکړي بیا به انشاءالله ورته دستاربندي کوو. دارنګه الحمدلله سږکال یې موږ سره په وړه دوره کې چې اول سږکال یې موږ نوې شروع کړې وه 9 کسان دي، هغو ته به الحمدلله سندونه ورکوو. 2 شیوخ کرام موږ سره راغلي دلته. انشاءالله کال ته به د لویې دورې بندوبست کوو. د بخاري چې کوم طالبان فارغېږي دوره حدیث نه کال ته به انشاءالله ستاسو د دعا د برکت نه د هغې هم شروع کوو. دارنګې اوله درجه، دویم، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه په دې کې الحمدلله موږ سره ډېر طالبان دي. او دارنګې هغه استاد چې موږ د انګلیسي ژبې لپاره یا فارسي ژبې لپاره ریاضي لپاره راوستی، هغه داسې وخت کې راځي چې ټول طالبان زموږ چې د هر درجې د هر صنفې هغو ته دا وخت ورکولی شي چې هغوی هغه استاذ ته کښېني او وخت هم داسې ورله مقرر کړی چې نور سبقونه نه خرابېږي. نو دغه د 3م صنف یا 2م یا د 4م یا د 5م دا هم د هغه استاد نه استفاده وکړي او د هغه خط وشي، ریاضي زده کړي، انګلیسي زده کړي. ورسره دغه ټولو طالبانو ته اجازه ده. او بیا ما تاسو ته عرض وکړو چې انشاءالله کوشش هم روان دی. خو تاسو به دعا کوئ چې الله مالي مرسته دا موږ سره وکړي چې موږ اطاقونه جوړ کړو. بیا به انشاءالله د شاوخوا کلو کې کوشش هم دا روان دی. قرې دانشمند یوازې نه، شاوخوا چې څومره کلي دي ټول نومونه اخیستی نه شو، وخت یې کم دی. د هغونه به انشاءالله د مکتب استادان راخلو. دغه استادان چې د مکتب نه فارغ شوي دي، پوهنتون نه فارغ شوي دي، لیسې نه فارغ شوي
کې الحمدلله دا اراده هم شته چې د شاوخوا علاقو نه دغه استادان راغلو او دلته به انشاءالله موږ سره استادان وي او دغه د اول نه واخله د 12 صنف پورې موږ سره د مکتب په شعر کې موږ سره استادي وکړي. موږ سره الحمدلله تقریبا 12 استادان دي او دوی پکې شوي فکران دي. دارنګه د مدرسې لپاره موږ چوکیدار هم لرو الحمدلله چې هغه دروازه بنده ساتي، د مدرسې خدمت کوي. مدرسه کې اشپز هم لرو الحمدلله چې د سهار چای د غرمې ډوډۍ او د ماښام ډوډۍ طالب علمان چې تاسو کوم بچي موږ ته رالیږي الحمدلله ډېر په عزت سره استادان د هغوی قدر کوي، ډوډۍ ورکوي وغیره. صرف وچه ډوډۍ چې ده هغه الحمدلله د قرې دانشمن د غیورو مسلمانانو د کورونو نه د دورې صغرا څوک علماء کرام چې ولاړ دي هغوی دې ټولو په خپل ځایونو باندې ودرېږي، ښي طرف ته چپ طرف ته. دورة صغرا طالب العلمان مولوي صاحبان دې خپلو نومونو ته متوجه شي. د خپل شیخ صاحب د هغوی په لاس به ورته سند میلاویږي او مشران دې د هغوی په سر باندې د برکت لاس کېږي. جناب مولوي لایقة الله ولد مسافر خان ولایت ننګرهار ولسوالۍ حصارک کلی جوګان چې دې په سر سپینه پګړۍ کړم لونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته دي د ټولو امیدونه. مولوي بشیر احمد ولد حبیب ګل ولایت کابل ولسوالۍ شکردره کلی تخت چې دې په سر سپینه پګړۍ کړم لونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته دي د ټولو امیدونه. مولوي حیات الله مولوي حیات الله ولد محمد نبی ولایت لوګر ولسوالۍ مرکز کلی بابوس كأندلس كرنا أقصى كأندلس درتا فاطمة مظلومي خويندي ورونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته دي د ټولو امیدونه. مولوي احسان الرحمن ولد مولوي حبيب الرحمن ولایت پکتیا ولسوالۍ سید کرم کلی ګوسین اور د وحشتو د چورپیر دی غواړي له خدای نه د ناچارو خلکو زړونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته دي د ټولو امیدونه. چې دې په سر سپینه پګړۍ کړم لونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته دي د ټولو امیدونه. مولوي فضل مالک ولد نظرګل ولایت لغمان ولسوالۍ دولت شاه کلی خاکر مولوي احسان الله ولد بابرک ولایت میدان وردګ ولسوالۍ مرکز کلی ابراهیم خیل وارث د پاک رسول الله شوي وارث د پاک رسول الله شوي درته په غاړه شول ډېر لوی مسؤلیتونه د زړګي ټکوره ډېر به کوې پام وفاضل وروره تا ته
دغه فضل کلام دورې صغرا نه فارغ شو اوس د حافظانو لیست شروع کیږي حافظان او فاضلان به په خپلو ځایونو باندې کینی هیڅ چاته د تلو اجازت نشته دی حافظ محمد رومان ولد عبدالرزاق ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه دانشمند حافظ محمد رومان ولد عبدالرزاق ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه دانشمند حافظ ذبیح الله ولد محمد غنی ولایت کابل ولسوالی شکردره شاه مبارک درته حافظ د په قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې حافظ حزب الله ولد حاجی سهربل ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه دانشمند حافظ حزب الله ولد حاجی سهربل ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه دانشمند حافظ محمد ادریس ولد شاهد احمد ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه دانشمند بین زحمتونه دې تیر کړي شبیر وختونه دې تیر کړي شبیر وختونه دې تیر کړي ډېر بختور یې لکه ستوری د اسمان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې شاه مبارک درته حافظ د سپین قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې حافظ صفت الله ولد امیر حنان ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه التفات حافظ صفت الله ولد امیر حنان ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه التفات حافظ شیرزی ولد شاه محمد ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه التفات حافظ شیرزی ولد شاه محمد ولایت کابل ولسوالی شکردره کلی کریه التفات درته په غاړه مسؤلیت شو دین او وطن پتا خدمت شو دین او وطن پتا خدمت شو رب نازولی د پاک رب لوی احسان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې شاه مبارک درته حافظ د سپین قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې حافظ حسیب الله ولد خلیل الله ولایت کاپیسا ولسوالی مرکز کلی کورتان حافظ حسیب الله ولد خلیل الله ولایت کاپیسا ولسوالی مرکز کلی کورتان حافظ شهزاد گل ولد خیسته گل ولایت کابل ولسوالی کلکان کلی زیما د مور او پلار په سر بې تاج وي د قیامت ورځ کې به سراج وي د قیامت ورځ کې به سراج وي شو په سینه کې د قرآن ورنه
قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې شو مبارک درته حافظ د سپین قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې حافظ صفي الله حافظ صفي الله ولد شمس الرحمن ولد پروان ولسوالے کو حسابی کلے گداخل حافظ مسیح الله ولد شمس الرحمن ولد پروان ولسوالے کو حسابی کلے گداخل حفظ د کړو په یاد ساته حافظ ورور وایم تاته حافظ ورور وایم تاته په دې نعمت باندې نږدې تر پاک سبحان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې شو مبارک درته حافظ د سپین قرآن شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې وګرانه حافظه څومره قدردان شولې جزاكم الله دا د جامعه تعلیم القرآن خدمت او چې تاسو ته وړاندې کړو محترم مسلمانانو څومره علماء کرام مشایخ چې د بیاناتو نه پاتې شول مونږ د هغوی نه معذرت خواهي غواړو څومره خدمت چې د استخباراتو والاو د دواړو ولسوالیو د شکردرې ولسوالۍ او د شام د دسبز ولسوالۍ قومندان صاحب ولسوال صاحبانو چې څومره خدمت کړی دی د بېګا رایسته په دې خدمت کې لګیا دي اله العالمین دې د هغې اجرونه د مجاهدینو وروڼو ته ورکړي هغوی د دې خدمتونه قبول کړي أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح دا لاره خلاصه کړئ شابه سر کوئ سر سر کېږدئ د اوبو والا منځ کې ودرېږه ساقیان دې منځ کې ودرېږي چاته چې ضرورت وي ورله ورکوئ زر کوه بشیر جانه زر کوه بس الله هم خوشحاله لره بې ترتیبه مه کړېږئ یو منځ کې په ترتیب باندې ځئ ارزان شو ارزان
Elan de